پکتیا ته د سراج الدین حقانی ناڅاپي سفر. د نوموړي سفر ته ولسي غبرګونونه، د کورنیو رسنیو راپورونه او د اسلامي امارت د پلویانو نظرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ولسي وګړو د سراج الدین حقانی خبرو ته په بېلابېلو لارو خپل نیزونه څرګند کړي دي. ځینې یې د حقانی څرګندونې د هېواد د ستونزو د هواري لپاره اهمیت لرونکي ګڼي. په داسې مهال کې چې نور یې پر دې باور دي د قربانیو پرتله باید په دقت سره وشي. هغوی ډیروي چې د قربانیو ارزول او یادول اوس ګټه نه کوي. باید د هیواد پرمختګ ته کار وشي. د اسلامي امارت د پلویانو لخوا د حقانی څرګندونې ګټورې ګڼل شوي دي. هغوی د حقانی له خبرو سره همغږي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره د اقتصادي ودې او د نشئي توکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د اسلامي امارت پلویان له دغې غوښتنې سره همغږي لري چې د بیروزګارۍ او نورو ستونزو سره په افغانستان کې امیدونه او هیلې شته. هغوی ټینګار کوي چې د ولس او اسلامي امارت ترمنځ همکاري د هیواد د پرمختګ لپاره اړینه ده. د کورنیو رسنیو له مخې د سراج الدین حقانی څرګندونې په پراخه توګه خپرې شوي دي. د راپورونو له مخې حقانی د خپلو ملګرو د قربانیو یادونه کړې او له نړیوالو څخه یې د همکارۍ غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او د نشئي توکو پر وړاندې مبارزې لپاره کار وکړي. رسنۍ وایي چې د حقانی وینا د افغانانو د امیدونو او ستونزو پر څرګندولو باندې تمرکز کوي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزیر او د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي چې که د دوی د قربانیو پرتله کیږي نو دوی د ډېر حقدار دي. سراج الدین حقانی وایي چې ملګرو یې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې قرباني ورکړې ده. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د پکتیا سید کرم ولسوالۍ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي نړیوال باید د مشروع او منظمو میکانیزمونو له لارې له افغانستان سره د اقتصادي ودې او نشئي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري وکړي. په خبرپاڼه کې د حقانی له خولې لیکل شوي دا مهال په افغانستان کې له بیروزګارۍ او ستونزو سره هیلې هم ډېرې دي. د ناهیلۍ پر ځای باید ولس او اسلامي امارت په ګډه کار وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.